د لغمان ولایت مقام د بشري سرچینو رئیس سرحدي ځواک خپل 10 کلن ماموریت په دې ولایت کې په بریالیتوب سره پای ته ورساوه. په همدې موخه په ولایت مقام کې ځانګړي مراسم نیول شوي وو چې پر مهال لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ سربیره، مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار، د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي، د دې شورا غړو، د بیلابیلو ادارو مسؤلینو او شمېر نورو ګډون کړی و. لومړی لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ له سرحدي ځواک څخه مننه وکړه چې خپل 10 کلن ماموریت په بریالیتوب سره ترسره کړی دی. ځواک صاحب د هغې توانمندیو ته په پام سره لکه اشاره وشوه چې کم 10 کاله د ولایت د ویندویي په بس کې کار کړی و او دغه زحمت ته موږ د تقدیر په پاس او د ارتقا یو قدم دی ریاست ته راغی. انشاءالله د دې نه وروسته به لوی جوړو ته لاړ شي. هغه ویل سرحدي ځواک د شاوخوا 9 کلونو را په دې خوا د وخت له والیانو سره د ویان په توګه او په وروستي یو کال کې د بشري سرچینو د رئیس په توګه په دنده بوخت و. نوموړي سرحدي ځواک متحد په کار پوه ځوان یاد کړ او زیاته کړه چې ځواک تل په دې هڅه کې و چې د ولسونو سره ښې او حسنه اړیکې ولري. په ورته مهال مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار سرحدي ځواک مدبر په کار پوه او د پراخه ولسي اړیکو درلودونکی مامور یاد کړ. ځواک صاحب فکر کوم چې دغه غونډه چې دا نن جوړه شوې ده دا یوه درنه غونډه ده، حسنه غونډه ده او د ده د تقدیر او ترتیب او تنظیم یې جوړ کړی. دا خپله د دې ښکاره ثبوت دی چې دا د ده په نیکبودت باندې دلالت کوي. ګر چې دی د کونړ ولایت پورې مضبوط تړلی دی خو لغمان کې اوږده کاري سابقه لري او د لغمانیانو سره بېقیده مینه تر دې سرحده رسېدلې ده چې ځینې لغمانیان خو یې لغماني بولي. ځواک صاحب د ولایت یو داسې ویان په خپل وخت کې تېر شوی چې د خپلې ژبې فصاحت، بلاغت او پر نفس حاکم و. د ولایت د ژبې په صفت د نظام له هرې جزي کړنې دفاع کړې ده. نوموړي زیاته کړه ځواک تل هڅه کوله چې خپل ورسپارل شوي وظایف په خپل وخت ترسره کړي. ځواک صاحب زما یو ښه همکار او تر همکارۍ اخوا ښه ملګری پاتې شوی. د اړتیا پر مهال مې ورسره مشوره کړې ده او مشوره مې بیا عملي کړې ده. خوښ یم په دې باندې چې څه چې په زړه و هغه یې په خوله باندې دوه مخی نه و، د زړه او خولې خبرې یوه وه. دغسې انسانان په ټولنه کې په ندرت باندې موندل کېږي. بل دا چې وظیفې ته او دندې ته متعهد او ژمن او صادق د حکومت او ولس ترمنځ فاصلې لاندې کړي دي. د ولایت د مقام سره همیشه کومک او همکاري کړي. ورپسې سرحدي ځواک د دې ولایت له والي او مرستیال والي ترڅنګ د ټولو ادارو له مسؤلینو څخه مننه وکړه چې د سره یې په ټولو چارو کې په خپل وخت همکاري او مرسته کړې. واقعا په لغمان کې ماموریت دا زما لپاره د یو پوهنتون حیثیت یې درلود. دا ماموریت اسانه نه و. د وخت د والي صاحبانو، د وخت د معاونین صاحبانو او د وخت د رئیس صاحبانو او په ځانګړې توګه اوس د جناب والي صاحب، جناب معاون صاحب، د شورا د وکیل صاحبانو او د ادارې د ټولو رئیس صاحبانو نه ډېره زیاته مننه کوم چې زما سره یې هم هغه مهال چې زه د ولایت ویاند او هم دغه د تېر یو کال راهیسې چې څه کم 2 ورځې ما د منابع بشري ریاست د سرپرست په توګه دلته دنده درلودله. زما ملا یې تړلې وه او کوم اصلاحات چې ما راوستل په هغې برخه کې زه حمایه کړم. زه د ټولو نه مننه کوم. هغه ویل په لغمان ولایت کې شاوخوا 10 کلن ماموریت ورته د ژوند لویه تجربه وه چې په راتلونکو مسؤلیتونو کې به ترې استفاده وکړي. د مراسمو په پای کې سرحدي ځواک ته د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ او ولایتي شورا د رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي لخوا ورته برابره شوې تقدیرنامې ورکړل شوې.